واشنگټن او وسلوالو طالبانو د مرکزي پلاوو ترمنځ مذاکرات. په هغه مهمو مسایلو باندې چې دوه عمده مسایل دي چې د امریکایانو خروج د امریکا او د افغانستان د امریکایانو نظامي خروج دی او دا چې افغانستان د امریکایانو منافعو ته تهدید وي، په دې مسایلو باندې غالبا موافقې ته سره رسېدلې وي. د 300,000 جنجالي رایو د برخلیک د روښانولو لپاره هڅې. د دواړو کمیسیونونو یوه مشترکه کمیټه په دې تړاو خپل کار پیلوي. یکی از وظایف و کارکردهای این کمیته تعیین محلات و مراکزی باشد که در او فیصدی هایی که در فیصله آمده بود اینها بشینن با تفاهم این محلات را و مراکز را به نحوی تعیین کنند. او د کرونا ویروس په اړه د اندېښنو زیاتوالی د یاد وژونکي ویروس له امله په چین کې د قربانیانو شمېر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1499 هجري لمریز کال د څلوېښت 20 او د 2020 میلادي کال د فبرورۍ 10 نیټه ده. د هم پوره خبرونه وایاند سید ادریس سادات. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر له زلمي خلیلزاد او د قطر بهرنۍ چارو وزیر سره لیدکاته او خبرې اترې کړې دي. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر وایاند وایي په دې غونډه کې د مذاکراتو پر پایلو او راتلونکو اقداماتو بحث او خبرې شوې دي. د سولې له مذاکراتو باخبره کسان وایي واشنګټن ویره لري که تر توافق وروسته د وسلوالو طالبانو افغان سیاسي جهتونو حکومت ترمنځ مخلصانه بین الافغاني مذاکرات پیل نشي، هوکړې به یې له خطر سره مخ شي. ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو خلیلزاد او قطري چارواکو ترمنځ دغه ناسته په مثبته فضا کې شوې او د توافقنامې د لاسلیک نیټې او څرنګوالي په تړاو هم بحث او خبرې اترې شوې دي. د طالبانو د قطر دفتر مرکچی پلاوی له امریکا سره د مذاکراتو د نتایجو او ځینو نورو مهمو موضوعاتو په تړاو بحث او خبرې کړي دي. د قطر دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا برادر د ملا فاضل، ملا خیر الله خیرخوا او مولوي امیر خان متقی په ملتیا د قطر د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد سره ناسته وکړه او په دې ناسته کې د مذاکراتو په نتایجو او ځینو مسایلو بحث وشو. نن ماښام د اسلامي امارت سیاسي مرستیال ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او مولوي امیر خان متقی د قطر له خارجه وزیر او ډاکټر زلمی خلیلزاد سره ناسته درلوده. د مذاکراتو د نتایجو او بعدي اقداماتو په اړه په ځینو مهمو موضوعاتو بحث وکړ. د سولې له روانو مذاکراتو باخبره کسان وایي امریکا له طالبانو سره تر هوکړې وروسته د مذاکراتو بریالي کېدو باندې ټینګار کوي چې د حکومت په شمول د طالبانو او افغان سیاسي جهتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات اسانه شي او هیڅ لوری ترې د باندې پاتې نشي. طالبانو د افغانستان حکومت او په افغانستان کې نور سیاسي جهتونو قومي جهتونه د بین الافغاني مذاکراتو په طرف باندې په بریالي توګه باندې لاړ نشي او مخلصانه مذاکرات پیل نه کړي، نو بیرته به بیا د دې خطر وجود لري چې دا توافقات په دې مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د دې لپاره چې توافقات بریالي سي او د توافقاتو نه وروسته مرحله هم اسانه سي، نو د طالبانو سره په دې باندې خبر روان دي چې د بین الافغاني مذاکراتو نوعیت پڅوي او په دې باندې ټول خواوې غور او فکر کوي. زه باور لرم چې یو داسې نتیجې ته به سره رسیږي چې نور په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې هیڅ سیاسي جهت هم د باندې پاتې نه وي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د امریکایي ځواکونو حضور باندې خبرې کیږي. که امریکایان د خپلو ځواکونو خروج سره موافقه ونه کړي د مذاکراتو بریالیتوب ناممکن دی.
په هغه مهمو مسایلو باندې چې دوه عمده مسایل دي چې د امریکایانو خروج د امریکا نه او د افغانستان نه د امریکایانو نظامی خروج دی او دا چې افغانستان د امریکایانو منافعو ته تهدید نه وي په دې مسایلو باندې غالبا موافقې ته سره رسیدلې وي او امریکایانو موافقه کړې وي چې موږ خپل نظامی حضور په افغانستان کې صفر کوو تر هغو پورې چې دا موافقه ترلاسه نشي او امریکایان قناعت ونه کاندي په خبره د وتلو باندې نو زه فکر نه کوم چې موافقه د امضا شي او طالبان د امریکایانو حضور ومني. په ورته مهال افغان حکومت وایي هر کله چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. مذاکرات خو د امریکا او د طالبانو تر توافق وروسته شروع کیږي. هر کله چې د توافق وسو بیا به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او موږ د بین الافغاني مذاکرات لپاره کامل آمادګي نیولې ده. د افغانستان حکومت 15 کسیز پلاوی د مذاکراتو لپاره آماده کړی ده او د موقع به اعلان کړي. دوحه کې د طالبانو، متحده ایالاتو او قطري چارواکو دغه مجلس تاسې مهال دی چې ویل کېږي دغه مجلس په مثبته فضا کې ترسره شوی او پکې د توافقنامې د لاسلیک پر وخت او څرنګوالي هم خبرې شوي دي. د ټاکنیزو کمیسیونونو مشترکه کمیټه د 300 زره جنجالي رایو د برخلیک په تړاو خپل کار پیلوي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي دغه کمیټه د 300 زره جنجالي رایو هغه محلونه په ډاګه کوي چې رای بیا شمیرنې او تفتیش ته تللي دي. بل خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې کار سره مخالفت کوي او وایي دوی په خپله کمیسیون کې حقوقي او تخنیکي کمیټه لري او د داسې یوې بلې کمیټې د جوړېدو اړتیا نشته. د ولسمشرۍ ټاکنو د 300 زره جنجالي رایو د برخلیک معلومولو په هدف د انتخاباتي کمیسیونونو تازه اقدامات. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې ډېر ژر به د انتخاباتي کمیسیونونو یوه ګډه کمیټه خپل کار پیل کړي. چارواکي وایي چې دغه کمیټه به د 300 زره جنجالي رایو سرنوشت روښانه کېدو لپاره 1411 محلونه انتخابوي او رایې به یې بیا شمیرنې ته ځي. یکی از وظایف و کارکردهای این کمیته تعیین محلات و مراکزی باشد که در او فیصدی هایی که در فیصله آمده بود اینها بشینن با تفاهم این محلات را و مراکز را به نحوی تعیین کنند. خود د ټاکنو کمیسیون له دې کار سره مخالفت ښیي. وایي چې دوی په انتخاباتو کمیسیون کې ورته یوه حقوقي او تخنیکي کمیټه لري. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي دوی د نوې کمیټې د ایجاد ضرورت نه احساسوي. موږ دلته حقوقي او تخنیکي کمیټه لرو. موږ په ټولو مسایلو باندې پوهیږو او موږ دلته ډېر یو قوي ظرفیت وجود لري چې موږ د قانون په اساس د هغوی ټولو فیصلو متن موږ تطبیقوو. هیڅ نوع ضرورت نه لیدل کېږي دغسې موضوعاتو ته. په ورته مهال د ولسمشر غني په مشرۍ دولت ساز ټیم وایي چې دوی د دواړو کمیسیونونو فیصلو ته احترام لري. خو د عبدالله په مشرۍ ثبات او همکارۍ ټیم وایي چې د دې پروسې قانوني مسؤلیتونه اوس شکایتونو کمیسیون پورې تړاو لري او باید د قانون مطابق تصامیم ونیسي. مالک این پروسه کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی است. کمیسیون شکایات انتخاباتی باید یک روش را انتخاب بکنه و یک روش نمونه‌گیری را انتخاب بکنه که برای تمامی تیم‌های انتخاباتی و نیازهای ناظر قابل قبول باشه. زه فکر کوم هر هغه څه چې د قانون سره تطابق لري او هر هغه څه چې د دواړو کمیسیونونو د لایحو او طرزالعملونو سره تطابق لري هغه موږ ته د منلو دي او که د وخت تېرولو په معنا څه وي هغه موږ ته د منلو نه. په ورته مهال ویل کېږي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې اونۍ تصمیم اوس د ټاکنو کمیسیون ته رسېدلی او په تړاو یې د ټاکنو کمیسیون تخنیکي ارزونې هم پیل شوي دي. پنټاګون په افغانستان کې د خپلو دوو وژل شویو سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړي دي. پنټاګون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې 2 سرتیري د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې په یو برید کې وژل شوي دي. دغه سرتیري چې 28 کاله عمرونه لري هر یو جویر جاګوار او انټونیو رودریګز نومیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت همداراز زیاته کړې چې د پیښې اصلي لامل لا تر دې دمه نه دی روښانه شوی او په اړه یې پلټنې روانې دي. بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال کابل نیوز ته وویل چې دغه برید د یو افغان سرتیري لخوا شوی او له امله یې 7 امریکایي سرتیري وژل شوي دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان په تړاو د جو بایډن څرګندونې غیر مسؤلانه دي. حامد کرزی ویلي ښکاره شواهد شته چې واشنګټن په افغانستان کې د خپل حضور پر مهال د افغانانو ترمنځ د نفاق خورولو هڅه کړې، خو افغانان د پردیو دسیسو پر وړاندې یو موټی پاتې شوي دي. ولسمشر ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو دنده ملت جوړونه نه بلکې له ترهګرۍ سره مبارزه ده او افغانانو تل خپل یووالی ثابت کړی دی. د افغانستان په تړاو د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماند جو بایډن پر وروستیو څرګندونو کورني او نړیوال غبرګونونه دوام لري. پخواني ولسمشر حامد کرزي د جو بایډن هغه څرګندونې چې ګنې افغانستان به هیڅکله متحد ملت نشي غیر واقع بینانه او غیر مسؤلانه بللې او وایي افغانان تل د پردیو دسیسو پر وړاندې یو موټی دي. ښکاره ده چې واشنګټن هیڅکله هم په افغانستان کې د ملت جوړونې په لټه کې نه وه. روښانه شواهد شته چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د حضور پر مهال د افغانانو د یووالي د تضعیف او بې اتفاقۍ هڅې شوي. افغانان تل د پردیو دسیسو پر وړاندې ولاړ دي او ستر قدرتونه یې له ماتې سره مخ کړي. افغانان به اجازه ورنکړي چې امریکا متحده ایالات افغان ملت تر پوښتنې لاندې راوستلو سره په سیمه کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخواني استازي کای آی ډي هم د جو بایډن څرګندونې افغانانو ته سپکاوی بللی او وایي دا څرګندونې د افغانانو په تړاو د هغه د پوهې کمښت په ګوته کوي. د افغانستان د نه متحد کېدو په اړه د بایډن څرګندونې افغانانو ته سپکاوی او د خواشینۍ وړ دي. دا د افغانستان په اړه د هغه ناپوهي او افغانانو ته د هغه بې احترامي په ګوته کوي. شنونکي د افغانستان په تړاو د جو بایډن څرګندونې د هغه د بد نیت پایله بولي او وایي افغانانو د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې چې د ملي ګټو او سترو مسایلو په تړاو یو موټی دي. جو بایډن مخکې هم دا ویلي و چې افغانستان د په دریو برخو باندې وویشل سي ځکه چې د لوی افغانستان کنټرول کول د دوی لپاره اسانه دي. دا خبرې یوازې د استعماري فکر یا د استعماري سترګو له دید نه راایستل کیږي و الا په 1800 کلو کې به امریکایانو ته معلومه سوي چې افغانان لکه څنګه چې د انګریزانو په خلاف باندې متحد وو، لکه څنګه چې د روسانو په خلاف باندې متحد وو، دغسې د هر بل یرغلګر په مقابل کې متحد پاتې سوي دي او متحد دي. افغانستان به ملت سازی ضرورت نداشته، یک ملت است به نام افغان. افغانستان هیچ وقت توته نمیشه چون امریکا در اشتباهات بسیار بزرگ کرده که در بالای افغانستان حمله کردن و 18 سال نتانست یک گروپ کوچک از بین ببره. حالی حمله که شیطانی رو در پیش انداخته از ذهن مردم مغشوش میسازه. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي په افغانستان کې د امریکا مسؤلیت ملت جوړونه نه بلکې له ترهګرۍ سره مبارزه ده او افغانانو ثابته کړې چې تل واحد ملتي. د افغانستان ملت یو واحد ملت دی. تاسو وګورئ چې د ټولو تړاکونو او یرغلونو پر مهال باندې دا ملت واحد پاتې شوی دی. امریکا دلته د تروریزم سره د مبارزې لپاره راغلی. ملت جوړونه نه د دوی مسؤلیت دی. افغانان په خپل مسؤلیتونو باندې پوهیږي، دوی په خپلو کې ورونه دي او برابر دي. جو بایډن چې د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند دی له دې وړاندې هم څو ځله ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانانو له سخت غبرګون سره مخ شوې وې. په پکتیا کې د شپې عملیاتو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې عاملین لا هم نه دي نیول شوي. د نوموړي ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د شپې عملیاتو پر مهال د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنې په پر راټول شوي او د عدالت غوښتنه کوي. دوی وایي 12 میاشتې مخکې د کورنۍ غړي د شپې عملیاتو پر مهال وژل شوي خو تر دې دمه عاملین نه دي محاکمه شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د بشري حقونو کمیسیون ورته ویلي چې د امنیتي ادارو له ګواښونو له امله د دوی قضیه نوره پر مخ نشي وړلی. د پکتیا ولایت په زرمت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړي راغونډ شوي او وایي چې د یو کال په تیریدو سره تر اوسه دغه قضیه نه ده څیړل شوي او عاملین یې نه دي نیول شوي. دا د یوې کورنۍ د هغه 6 تنو انځورونه دي چې شاوخوا 12 میاشتې مخکې د شپنیو عملیاتو پر مهال ووژل شول. د دې کورنۍ غړي وایي ټول وژل شوي ملکي وګړي او له کومې ډلې سره یې اړیکه نه لرله. د زرمت اوسیدونکي او د قربانیانو د کورنۍ غړي زیاتوي له دې پیښې زیاته موده تیریږي خو غږ یې چا نه دی اورېدلی او نه یې هم عاملین محاکمه شوي دي.
په عملیاتو کې چاپه راباندې ولوېده او دا یو بل د اکا زوی د محمد عمر په نامه د حاجي غازي خان زوی ده چې په بله مقبره کې هغه لري قبر لري نو هغه یې شهید کړ د هغو کور یې ورته وسوځاوه ټکټر یې موټرو ته یې ور واچاوه حتی د ټکټرو ټیرونه یې 14 میاشتې کېږي او دوی هیات هم دې ته ټاکلی ده او د ریاست جمهوري هیات هم ټاکل سوی و دلته راغلی و نو په 14 میاشتو کې چې دغه هیات دومره نسي کولی چې دغه خلک څوک دي او چا سره لاس لاره ملکی خلک دي که څوک دي چې دغه راپور هم نه ورته وړاندې کېږي نو دا له خلکو سره بیا لوی زیاتی ده او ظلم ده د وژل شویو کورنۍ وایي د بشري حقونو ادارو دوی ته ویلي دي د ملي امنیت ادارې د نه اجازې له امله دوی قضیه نوره مخته نشي وړلی ځایي خلک وایي لا هم د شپنیو عملیاتو پر مهال د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي چاره نه تر سترګو کیږي او دا لړۍ لا هم روانه ده لړۍ او د بشر حقوق یې هغه ته تقریبا زه 15 وارې ورغلی یم او 14 وارې مې ورته زنګ وهلی ده چې په هغه کې د خالد ایثار په نامه باندې ما ته ویلي چې تاسې قضیه به موږ مطلق د تاسې قضیه به موږ تعقیبوو څېړو به یې تعقیبوو به یې خو بالاخره په اخر وار کې راته ویلي 14 وارې مې چې مې زنګ ورته وواږه چې نن په یو بل به یې غلطوله او راته ویلي چې موږ ته امنیت ملي اجازه نه راکوي د امنیت ملي رئیس اجازه نه راکوي بالاخره یې راته ویلي چې دغه باندې موږ تاسې موضوع موږ ورسره وڅېړو وره په نوم ساکو کې وپېښه سوې ده زه چې څه معلومات لرم په چا پورې تړلی شخص نه یم واحد خدای مې د قسم چې بې ګناه خلک یې وژلي دي 2 دوکاندارانو په دوبي کې به یې په بدردین چوک کې د سکریمو دوکانونه لرل 2 دوکاندارانو یو د شلګر ملا د کاجي صاحب غلام محمد چې زه څومره معلومات لرم له خپل معلومات له قراره د معلوماتو یو د شلګر ملا او د مسجد ملا و په همدغه باندې بمبار سوی دی نورې دروازې خو چې هر څو پټاو سوي دي هر څه پې باندې سوي دي هغه ځان ته سیمه ییز مسؤلین بیا وایي په سیمه کې اوس د شپنیو عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو مرګ ژوبلې مخنیوي ته پاملرنه شوې دا د شپنیو عملیاتو په مورد موږ د ولایت مقام سره د ولسي خلکو دا ستونزې بار شریک کړي دي د کل اردو سره هم شریک کړي دي هغوی ډاډ راکړی دی چې انشاءالله داسې عملیات چې بیا ترسره کېږي تاسو سره په هماهنګۍ ترسره کېږي پخوا داسې عملیات ترسره کېدل چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله پکې اوښته د پکتیا په زرمت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د وژل کېدو پیښو پر وړاندې د حکومت پر بې تفاوتۍ نیوکې داسې مهال دي چې لا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګډو ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات ترسره کیږي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي د کورنۍ چارو وزارت سرپرست بیا پولیس چارواکو ته امر کړی چې له رسنیو له مرکو ډډه وکړي مسعود اندرابي تر خپل امر لاندې قومندانانو منصوبینو او ملي پولیسو ته سپارښتنه کړې چې له رسنیو سره د مرکو او د راز د رسمي دریځ په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړي په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د کورنۍ چارو وزارت وروستۍ امریه د بیان د ازادۍ او د اطلاعاتو د محدودیت په معنا بللې او ویلي دي چې په دې امریه کې د هیواد د نافذه قوانینو 4 موارد نقض شوي دي د امر وروسته تر هغه ورکول کېږي چې یو شمېر رسنیو څو ورځې وړاندې چارواکو ته د اطلاعاتو په نه ورک شریکولو تورن کړي او په دې برخه کې د شته محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده د تیر کال په پرتله سږ کال د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 50% کموالی راغلی دی امنیتي چارواکو چې د ملي ګفتمان تر عنوان لاندې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د وسلوالو مخالفینو ستر بریدونه د تیر کال په پرتله خورا کم شوي دي په ورته مهال د کابل والي وایي د دې ولایت د 14 ولسوالیو اوسیدونکو د ګفتمان ملي پروګرام تر عنوان لاندې له ولسمشر غني سره تر لیدنې وروسته شکایت کړی و چې پر امنیتي ادارو یې باور له لاسه ورکړی دی د کابل د اوسیدونکو ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف د ګفتمان ملي تر نامه لاندې د اکثره ادارو چارواکو په ګډون ناسته ترسره شوه چارواکي وایي چې له ولسمشر غني سره د کابل اوسیدونکو تر لیدو کتو وروسته خلکو شکایت کړی چې دوی په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري د کابل والي وایي چې خلکو له ولسمشر سره په لیدنه کې د کابل له امنیت پر پولیسو بې باوري د ښوونځیو د احاطې او کتابونو نشتوالی او ګڼو نورو ستونزو په تړاو شکایتونه کړي مردم از امنیتی که در کابل یا در سرتاسر کابل است راضی نبودن در پهلوی از اینکه راضی نبودن عده زیادی از مردم اعتماد خود نسبت به پلیس از دست دادن که در اعتماد سازی و در ارتباط مردم با پلیس کار مشخص و معینی را باید ادارات وزارت محترم امور داخله و
قوماندانی امنیه کابل انجام بده. په ورته مهال د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې کابل کې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله ځکه ښه شوی چې د طالبانو لوري ستر بریدونه نه دي ترسره شوي. دوی وایي چې د طالبانو بریدونو کې 50% کموالی راغلی. حملات تروریستی در کابل نسبت به سال گذشته بیشتر از 50% کاهش داشته. در تمام ولایت کابل دشمن قرارگاه مشخص نداره. ما 19 تن از پلیس ما که اینا متهم بودن با فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی گرفتار کردیم، دادیم محول به سارنوالی کردیم دوسیه‌هایشان. 50 تن دیگه هم زیر کار ما هست، سرش کار میکنیم، بخش اداره 53 ما کار میکنن بالا از اونا تا اینکه ما بتونیم یک پلیسی که بتونه خدمات به شکل درستش و هم در این زمان اعتماد مردم به دست بیاره. په ورته مهال د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې دوی په روان کال کې 140 عمل منفعه پروژې تطبیق کړي او 328 باندې کار روان دی. همداراز د برېښنا له پارچاوۍ څخه د کابل د اوسیدونکو شکایت په اړه د برېښنا مسؤلین وایي چې دوی مجبوره دي چې پارچاوي ولري ځکه برېښنا کمه او اړتیا یې زیاته ده. 630,000 مشتری که من در کابل دارم به یک منطقه خاص یا نواحی خاص یا زون خاص 24 ساعت برق بدم یا به تمام کابل او را پرچاوی را ما تطبیق کنیم که حق کلگی است. ولسوالیایی که پیشتر یاد کردن چهارسیاب و خاک جبار و موسعی امسال برق گرفتن. باز 18 سال حکومت که انتقالی شد اولین بار برق گرفتن. وزارت احیا و انکشاف دهات در سر تا سر ولسوالی های کابل امروز که من در حضورتان هستم 328 پروژه انکشافیشان کارشان جریان است. د کابل امنیتي چارواکي داسې مهال کابل کې د سترو بریدونو د کچې له کمیدو خبر ورکوي چې دا مهال دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه نهایي شوې او طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو طرح امریکایي لوري ته سپارلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منل شوی دی. راپورونه وایي په دریمه محکمه کې د پښتین ضمانت منظور شوی او ټاکل شوی د سې شنبې په ورځ څلورمه محکمه کې دغه پر ضمانت بحث او خبرې وشي. که په ترسره کېدونکې محکمه کې د ضمانت منظوري وشي نو نوموړی به له بنده خوشي شي. په ورته مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګیلمن پښتون هم نن بیرته خوشي شو. نوموړی د تېرې جمعې په ورځ په بهرین کې د پاکستان په غوښتنه د انټرپول پولیسو لخوا نیول شوی و. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د کرونا ویروس د قربانیانو پر هغه د اخته کسانو شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. دغه ویروس یوازې د یکشنبې په ورځ په چین کې 9 نور کسان هم وژلي او په دې توګه د ټولو قربانیانو شمېر 908 تنو ته لوړ شوی دی. په ورته وخت کې ریپورټونه وایي په چین کې د نوي کال د ځنډېدلو رخصتیو د پای ته په رانږدې کېدو سره دفترونو ته د کارکوونکو تګ راتګ بیرته پیل شوی دی. په دې هیواد کې اوس تر 40,000 ډېر کسان پر دې ویروس اخته دي او له چینه بهر پر کرونا د اخته کسانو شمېر هم مخ په ډېرېدو دی. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر ښایي تر دې ډېر لوړ وي. ایران نوی بالستیک توغنده جوړ کړی دی. د سپاه پاسدارانو ځواکونو عمومي قماندان جنرال حسین سلامي رسنیو ته د دې توغندې د ښودلو پر مهال ویلي چې د راډ 1500 په نوم دا توغنده د فتح 113 توغندي کوچنۍ خو پرمختللې بڼه ده. دغه بالستیک توغنده په 1500 کیلومترو کې د هدف ویشتلو وړتیا لري. تهران دغه نوی توغنده داسې مهال نندارې ته وړاندې کوي چې د یکشنبې په ورځ د ځمکې مدار ته د سپوږمۍ د استولو هڅه ناکامه شوه. د ایران دفاع وزارت ویلي د سټلایټ لیږدونکي توغندې د ځمکې مدار ته د رسیدو لپاره لازم سرعت ونه موند. مسکو د شمالي اتلانتیک تړون سازمان ناټو لخوا د نویو غړو د جلبولو له هڅو اندېښمن دی. د روسیې بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ناټو هڅه کوي چې د سویډن او فنلند په څېر د اروپایي ټولنې بېطرفه غړي له روسیې وډاروي او د دې ټولنې د غړیتوب په پلمه خپل مدار ته داخل کړي. لاوروف زیاتوي چې اروپا وار له مخه په پوځي امکاناتو او وسلو تر ستونې ډکه ده او که د اروپایي ټولنې نور غړي هم د ناټو غړي شي نو د وسلو سیالي به
تر دې لا پراخه شي. او د آذربایجان د ټولټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې د ولسمشر الهام علیوف په مشرۍ واکمن ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ ګټلې دي. د وړاندوینو له مخې د علیوف ګوند ښایي په دغو ټاکنو کې د پارلمان له 125 څخه 9 څوکۍ خپلې کړې دي. د مساواتو په نوم د آذربایجان اپوزیسیون ګوند په دغو ټاکنو کې د درغلیو ادعا کړې ده. له دې سره نړیوالو څارونکو هم ویلي چې دا ټاکنې له مختلفو سرغړونو سره ملې وي او د ګډوډیو کچې د ټاکنیز بهیر د مشروعیت په اړه جدي اندېښنې راپورته کړې دي. اوسنۍ خبرې ټولګه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مو مننه کوم. ښه وخت، ښې چارې.